Afghan Crick HD YouTube channel. Subscribe for more videos. السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسې ته وایم چې د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې تیز توپ اچوونکی لوبغاړی شعیب اختر د نړیوال جام په اړه څه ویلي دي. ده ویلي دي چې پاکستان به تر نړیوال جام تر سیمي فاینله پورې رسیږي. دوستانو د خپله خبرې کړې ده چې عمران خان هم په یوه کنفرانس کې خپلې ملي لوبډلې ته ډېرې خبرې کړې دي. عمران خان ویلي دي چې د دوی ملي لوبډله باید یوه ښه لوبه ترسره کړي، ځکه چې زما په وخت کې یو ډېر ښه ټیم و، ډېرې ښې لوبې مو کړي دي، ډېر سیریزونه تر نړیوال جامه پورې رسېدلي یو، ګټلي مو دي. نو دا خبره هم کړې ده چې باید د پاکستان کرکټ ملي لوبډله ډېره ښه لوبه وکړي، ځکه چې یوه ډېره پیاوړې لوبډله انتخاب شوې ده سږنی نړیوال جام ته هم. نو شعیب اختر دا خبره کړې ده چې د پاکستان کرکټ ملي لوبډله به ان تر سیمي فاینله پورې رسیږي. نو دوستانو تاسو څومره موافق یې او څومره د دغې خبرې سره موافق یې، نو خپل نظر تاسو کمنټ کې هم لیکلی شئ. نو دوستانو که د دې په اړه مو تاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي، لایک یې کړئ، خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ، زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. د همدغې ویډیو لاندې په سور خط باندې سبسکرایب لیکل شوی دی، هغه کلیک کړئ، ورسره خوا کې د بیل آیکن دی، هغه هم کلیک کړئ. Afghan Crick HD YouTube channel. Subscribe for more videos. Afghan Crick HD YouTube channel. Subscribe for more videos. Afghan Crick HD YouTube channel. Subscribe for more videos. Afghan Crick HD YouTube channel. Subscribe for more videos. Afghan Crick HD YouTube channel. Subscribe for more videos.